چې مړي ته سورت یاسین د ځنکدن په وخت کې سورت یاسین ویل څنګه دي؟ ولې زموږ په علاقو کې دا ډېر زیات مشهور دی او خلک هم دغه کوي سورت یاسین ورته وایي په زیر کلمې باندې. دا سورت یاسین ویل یو خو دا چې په مړي باندې ویل یا په مقبره کې په قبر باندې ویل دا خو بدعت دی، جایز نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت، نه د صحابو نه د عامل ثابت. یعنې د ساه د خطو نه پس خبره کوئ تاسو چې ساه وخوت بیا سورت یاسین کې وایي؟ ما درته ویل دی کې دوه حالت دي، یو خو په ځنکدن په وخت کې، یو په مړي باندې او په قبر باندې، هغه خو بدعت دی. صحیح ده. راځو دې خبرې ته په محتضر باندې، یعنی انسان د ځنکدن په حالت کې دی. نو په دې کې اهل علم اختلاف دی چې آیا سورت یاسین ویلی شي نشي ویلی. جمهور اگر که جمهور خبره دا ده چې یاره ویلی شي، هغه په یو ضعیف حدیث باندې استدلال کوي چې اقرؤوا علی موتاکم یاسین، هغه یو ضعیف حدیث دی او دا حدیث ضعیف دی. نو په دې باندې استدلال کوي او په دې باندې جمهور قول کړی دی او حتی چې ابن باز رحمه الله، ابن عثیمین رحمه الله هم د دې جواز ته چې دی، او ابن تیمیه رحمه الله، ابن تیمیه، ابن عثیمین، ابن باز د دې هغه جواز طرف ته اشاره کړې ده. هغې په جواز باندې قایل دي چې محتضر باندې، یعنی انسان د ځنکدن په حالت کې دی، په هغې باندې ته ویلی شي. بعضې علما بیا وایي چې نه نشي ویلی، لکه امام مالک رحمه الله شو، امام البانی رحمه الله شو، هغوی وایي چې نه دا چې دی بدعت دی، نشي ویلی، ځکه چې دا عمل د نبي صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثو کې نه دی ثابت. راځو اوس خلاصې ته. خلاصه د خبرې دا ده چې یاره په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم عمل چې دی موجود دی. نبی صلی الله علیه وسلم عمل دا چې هغه به کلمه ویله، تلقین او په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې دی امر هم کړی دی چې تاسو تلقین د کلمې کوئ، یعنی دا کلمه هغې ته یادوئ، دا کلمه وایئ. نو کوم ځای کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم خپل عمل موجود وي او قول موجود وي او موږ ته یې وینا هم کړې وي، نو باید چې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه عمل موږ اختیار کړو.